انځورګري له اوه مشهورو هنرونو یو لوی هنر دی او انځورګران د دې هنر د ځواک له امله د انساني ژوند په اوږدو کې خلکو ته ډیر څه د هنر په ژبه ورزده کوي او بیلابیل پیغامونه پکې وړاندې کوي. سویرا نوري د کابل ښار اوسیدونکې ده. نوموړې تازه د خپلو اقتصادي ستونزو د حل او په انځورګرۍ کې د عامه پوهاوي د پیغامونو وړاندې کولو لپاره انځورګري پیل کړې ده. مدت 5 ماه میشه نقاشی میکنم. زما نږدې 5 میاشتې کېږي چې د انځورګرۍ هنر زده کولو ته مې مخه کړې ده او تر ډیره مې هدف او موخه په دې انځورګرۍ کې دا ده چې د خدای نعمتونه، ښایستونه او نور دلته انځور کړم او دې ټولنې ته یې د عامه پوهاوي لپاره وړاندې کړم. له انځورګرۍ سره زما مینه ډیره زیاته ده او تر ډیره مې کوشش کړی چې تخیلي انځورګري وکړم او دغه راز یو پیغام پکښې پروت وي. زما تر ډیره موخه له دې انځورګرۍ څخه دا ده چې غواړم چې تر یوه برید وکولی سم خپلې ستونزې ورباندې حل کړم او دغه راز غواړم چې نورې انجونې هم دې کار ته راوبولم او په زده کولو کې یې له دوی سره مرسته وکړم، ځکه انځورګري کولی سي چې د تل لپاره دې فکر آرام وساتي او تل دې آرامو او ښایسته ځایونو ته بیایي. د دې په خبره چې په لومړیو کې پر وړاندې ستونزې زیاتې وې، خو اوس مهال یې ګڼ مینوال موندلي او هڅه کوي چې د کورنیو نندارتونونو ترڅنګ په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه واخلي. خب در حقیقت نقاشی خودش انځورګري هر څوک نسی کولای. هغه څوک چې ښه انځورګر کېدلی سي چې له دې هنر سره مینه او علاقه ولري او له نیکه مرغه زموږ په کورنۍ کې ټول ورسره علاقه او مینه لري. خلکو هم زما انځورګري ډیره خوښه کړې ده او زما د پرمختګ یو علت همدا دی چې زه وهڅول سوم. په افغانستان کې په دې وروستیو 2 کلونو کې ډیری نجونو د انځورګرۍ هنر زده کولو ته مخه کړې ده. انځورګران او د دې برخې ښوونکي تر ډیره لامل په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یادوي. قبلا هم داشتیم ما دخترها و پسرهایی که رو می‌آوردند به هنر نقاشی و د ښوونځیو او پوهنتونونو تر تړل کېدو وړاندې موږ که څه هم نجونې زده کوونکي د انځورګرۍ په برخه کې درلودې، خو د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو سره دغه شمیر زیات شوی دی او ډیری نجونو د انځورګرۍ په ګډون د خیاطۍ زده کولو، رسامي او یو شمیر نورو هنرونو زده کولو ته مخه کړې ده. دغه انځورګران وایي چې په نوره نړۍ کې انځورګران له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دي، خو په افغانستان کې ورته په هغه اندازه چې باید پاملرنه وشي تر اوسه نه ده شوې. در کل تمام بخش‌های هنری در په ټوله کې که زه وایم دلته په افغانستان کې نه یوازې انځورګرۍ ته بلکې نورو هنرونو ته هم چندان پام نه دی شوی او تر ډیره پورې ارزښت نه ورکول کیږي. خو برعکس په نورو نړۍ کې بیا هر هنرمند ته په ډیره درنه سترګه کتل کیږي او دغه راز په پوهنتونونو کې تر ټولو لوړه نمره د انځورګرۍ ده. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.